السلام علیکم حکومتګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په ټایپ پیسټ ویډیو باندې یعنی په لیکلو والا ویډیو باندې تاسو څنګه کولی شئ چې د پاسه زبردست ډیزاینونه جوړ کړئ. تاسو په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې ډېر زیاتې ویډیوګانې لیدلې وي چې ملګرو د ځان لپاره کومې ویډیوګانې جوړې کړي وي په هغه باندې د پاسه دغه رقم زبردست ډیزاینونه چلیږي څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو ډېر زیات ملګرو د دې په باره کې تپوسونه کول چې موږ د ځان لپاره ویډیوګانې شو جوړولی خو په هغې باندې چې د پاسه کم زبردست ډیزاینونه کم ښایسته ګلونه یا مختلف څیزونه پرې راځي نو دا موږ نشو جوړولی. نو په نن ویډیو کې به تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په اسانه طریقه باندې تاسو د ځان لپاره دا رقم ښایسته پریمونه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري په یو کلیک باندې تاسو کولی شئ د ځان لپاره ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. دا به تاسو څنګه کوئ د کومې اپلکېشن موده سره دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درښیم. خو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتونې سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ بیا به زموږ راتلونکي هره ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. حکومت ګرو تاسو په څو کې فسټ اف آل په خپل موبایل کې دا اپلکېشن انسټال کړئ. د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو لینک میلاوي شي د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو لینک میلاوي شي د هغه ځای نه به تاسو دا اپلکېشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلکېشن په خپل موبایل کې انسټال کړو که تاسو له ځان لپاره ټایپ پیسټ ویډیوګانې جوړوئ د هغې لپاره دا اپلکېشن ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو استعمالولی شئ. فسټ اف آل به تاسو کلیک واخلئ دلته په کریټ ویډیو باندې. کله چې هم تاسو په کریټ ویډیو باندې کلیک کوئ په دې کې دننه تاسو له بل یو آپشن درکړي کریټ ویت سنګل ایمیج تاسو ته ښکاري تاسو به څه وکړئ په دې باندې به کلیک کوئ. کله چې هم تاسو دې باندې کلیک کوئ تاسو به ګل درکړي چې څومره تصویرونه وي هغه به مکمل تاسو ته شو شي. تاسو به خپل یو تصویر دلته سلیکټ کړئ. کله چې هم تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ تاسو له مخکې دا بل آپشن درکړي چې تاسو خپل تصویر څومره لګول غواړئ څومره کراپ کول غواړئ تاسو به دغه رقم خپل تصویر کراپ کړئ بیا به څه وکړئ باره به په دې ټیک باندې نشان باندې کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري دا باره چې شو کېږي. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو تصویر مین چې کوم ایډیټینګ سکرین دی هلته به راشي دلته تاسو خپل تصویر باندې لیکل کولی شئ هغې کې که تاسو څه صفا کول غواړئ هغه پکې تاسو صفا کولی شئ تاسو ته ښکاري مطلب تاسو دلته دې نه څه کټینګ کوئ نه تاسو پکې کولی شئ ورسره فلټر ایموجي هر څیز چې کوم دی سټیکرز دا به تاسو لګولی شئ. زه به سمپل دلته لاندې په ټیک باندې نشان باندې کلیک کوم ځکه زما تصویر برابر دی نو دا تصویر به مخکې لاړ شي. بیا کله چې هم دغه تصویر مخکې راشي دلته تاسو میوزیک پې لګولی شئ یعنې که تاسو په خپل تصویر باندې څه سندره لګول غواړئ څه نظم شعرونه هر څه پې لګول غواړئ نو هغه تاسو له دې ځای نه لګولی شئ. ورسره تاسو له بل یو آپشن دلته شو کېږي ایفیکټس که تاسو به دې ایفیکټس باندې کلیک کوئ په دې کې به ډېر زیات مختلف ایفیکټس تاسو ته شو شي او تاسو چې لاندې په کم یو تصویر باندې هم کلیک اخلئ اټومیټیکلی تاسو په تصویر باندې به بره هماغه شان ایډیټینګ کېږي هماغه شان زبردست ایفیکټس به اټومیټیکلی برابریږي. تاسو ته ښکاري مالته لاندې په دې فسټ اف آل تصویر چې کوم دی په دې باندې مې کلیک کړ نو تاسو ته تصویر ښکاري زما چې څومره زبردست دغه ډیزاینونه پې شروع شول. دې نه بغیره تاسو سټیپ بای سټیپ هر یو چې کولی شئ کم یو ډیزاین چې هم تاسو خوښ وي د کم ایفیکټس چې هم تاسو خوښ وي نو تاسو په خپل تصویر باندې پرېښودلی شئ. تاسو ته ښکاري څومره زیات ډیزاینونه دي په دې کې داسې نور هم تاسو ډېر زیات ډیزاینونه دي په دې کې هر یو ډیزاین چې کوم دی تاسو ټرای کولی شئ او ورسره په دې کې خپل لایټینګ ایډیټینګ چې کوم دی هم شته دی په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل تصویرونه دغه رقم زبردست ایډیټ کړئ. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره دغه زیات څیزونه دي تاسو چې په کوم یو باندې هم کلیک کوئ اټومیټیکلی ستاسو تصویر به هماغه شان ایډیټ کېږي. بیا که تاسو دلته کلیک واخلئ په پریمز باندې نو په ټایپ پیسټ ویډیو کې چې څومره پریمز وي هغه شان پریمونه تاسو دلته هم شو کېږي تاسو چې په کوم یو پریم باندې هم کلیک اخلئ اټومیټیکلی هغه پریم به ستاسو تصویر ته لګي. نو کله چې هم تاسو پریم ولګوئ بیا دلته تاسو له بل یو آپشن چې کوم دی درکړی تاسو ته ښکاري دا ټیک باندې نشان که تاسو په دې باندې کلیک کوئ دې نه بیا تاسو خپله ویډیو سیو کوئ. نو کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو ویډیو به مخکې لاړ شي تاسو ته ښکاري پلیز ویټ تاسو به لږ انتظار وکړئ دلته به دا هندسې روانې وي او تاسو دغه ویډیو به په لږ ټایم کې په ګیلري کې سیو شي د ډېر ښایسته او زبردست ایفیکټ سره. نو حکومت ګرو امید لرم تاسو به دا نننۍ ویډیو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم دا طریقه زده کړي او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.